أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس دغز تقریبا دویم رکوع ده د سورة بقره. هر سورت یا کتاب اغا مقدمم لري او مقاصدم لري. نو دلتا د سورة بقره د مقدمین من فارغ شو. په مقدمه کې د مصنفینو حضراتو د هغې عادت مبارک دا وي چې تعریف موضوع غرض ذکر کړي. مقدمه کې دلته دغه دوه رکوع مقدمه وه، په دې کې تعریف هم ذکر کړ د کتاب د قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا تعریف د کتاب الله او غرضم د کتاب الله ذکر کې هدن للمتقین، او موضوع هم د کتاب الله ذکر شو چې په ټول کتاب الله کې د دریو ډلو ذکر کیږي: مومنان، یهود، همدارنګه چاغه مغضوب علیهم دي، او بل گمراهان منافقین. دریو ډلو ذکر کوي: مومنانو، د کافرانو او د منافقانو. دا موضوع د کتاب الله شو. او عام کتابوں کے مقدمه کې دا درې شیان ذکر کیږي: تعریف، موضوع، غرض. نو دا دوه رکوع د سورة بقره دا مقدمه شو، او دکې تعریف هم ذکر شو: ذالک الکتاب لا ریب فیه. او غرض هم ذکر شو: هدى للمتقین. او موضوع ذکر شو چې د دریو ډلو بیان، د مومنانو بیان او د کافرانو بیان او د منافقانو بیان. دا موضوع دی. او د موضوع نه چې اوس فارغ شو، اوس په مقاصد شروع دی. مقاصد په کله چې سورة بقره د مقدمین هم فارغ شول، اوس د سورة بقره مقاصد ذکر کیږي. د سورة بقره مقاصد څلور دي: توحید، بیان د مسئله د توحید، بیان د مسئله د رسالت، بیان د مسئله د جهاد فی سبیل الله، بیان د مسئله د انفاق فی سبیل الله. څلور مقاصد ذکر کیږي. څلور مقاصد. اوس عین هغه اول مقصد باندې شروع شو د وروسته د مقدمې نه. مخکې خدا مقدمه وه. عین مقصد څه دی؟ یا ایها الناس، ای خلکو، اعبدوا ربکم. دا د توحید مسله ذکر شو. دا مقصد اصلی دی د سورة بقره. دویم مقصد اصلی رسالت، دریم مقصد اصلی جهاد، او څلورم مقصد اصلی انفاق. اوس مقصد اصلی باندې شروع شو. په دې مقصد اصلی کې غټ مباحث هم شته او واړه هم شته.
اوس په دې مقصد اصلي کې تر څلورمې رکوع پورې شپږ مباحث ذکر کړي. مسله د توحید او په مسله د توحید باندې دلایل چې الله یو دی یکتا دی. مسله د توحید ما دلایل او دویم چې د صدق د جناب چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی او صدق د کتاب الله او د قرآن کریم که شک لري نو د په شانتي بل کتاب راوړي. دا به هم ذکر کی. وروسته دریم قدم کې به تخویف اخروي ویرول دی په آخرت کې ویرول به وکوي اعدت للکافرین باندې. دا به په دریم قدم کې وکي. څلورم قدم کې به بشارت بیان کی. بشارت چې هغه بشر الذین دی. پنځم قدم کې به بیان د حکمت او د مصلحت دیو مثال به بیان کی. بیان د حکمت او مصلحت مثال به بیان کی سره د پر اعتراض چې کوم اعتراض دی هغه به هم دفع کی. دا پنځم شو. تر څلورمې رکوع پورې. شپږم الله تعالی به تذکیر د څو نعمتونو وکړي. الله تعالی به یاداش پیش کی څو نعمتونه تقریبا څلور نعمتونه چې الله تاسو سوزدا تاسو ژوندي کړلې. الله تعالی تاسو ته ګټور شیان پیدا کړل او الله تعالی د تاسو د پلار تعظیم او په سوزدا باندې وکړو. همدارنګه الله تعالی د تاسو د پلار توبه قبول کړه. دا څلور نعمتونه به هم ذکر شي. دا شپږ مباحث د دې مسله د توحید کې تر څلورمې رکوع پورې به بیان شي. شپږ مباحث: مسله د توحید، مسله د صدق الرسول او مسله د تخویف اخروی، مسله د بشارت، بیان د حکمت او مصلحت په بیانولو د مثال کې سره د پر اعتراض. شپږم تذکیر د څو نعمتونو دا به الله تعالی وکړي. دا تر څلورمې رکوع پورې دا خبرې به زموږ ستاسو مخې ته راشي. تر څلورمې رکوع پورې موږ تفصیل وویل او اوس مسله د توحید بیان شو. یا ایها الناس، اے خلقو. دا خطاب خلقو ته دی. خو دلته لکه عام خلق مکلف دي په مسله د توحید، نو جنیات هم مکلف دي په مسله د توحید. نو جنیات ولې نه دي یاد شوي؟ ته به وایې هغه به په تلقین سره یاد کړي. یا ایها الناس والجنو، اے خلقو او پیریانو. اعبدو وحدو، تاسو یو وګڼئ، یکتا وګڼئ. ربکم، رب ستاسو. الذي اغرب خلقکم، چې تاسو پیدا کړی یاست. ستاسو تربیت یې کړی، تربیت ظاهري او باطنی کړی، او ستاسو تربیت جسمانی او تربیت روحانی کړی. دغه رب یو وګڼئ. اعبدو وحدو،
تاسو یکتا وګڼئ ربکم رب استاسو الذي هغه رب خلقکم چې تاسو تربیت ظاهرا او باطنا کړي. عام مفسرین حضرات دا خبره کوي چې یا ایها الناس دا عام خطاب دی، اهل مکه ته غالبا خطاب دی ځکه هغه ایمان نو راوړی، او ابتدائی خطاب دی. او یا ایها الذین آمنو دا خاص خطاب دی، دا اهل مدینه ته خطاب دی، دا مومنانو ته خطاب دی. الله یو وګڼئ، الله یکتا کوي، الله یکتا دی په ذات او صفاتو کې، او توحید ویم دتا ګرځول دی الله تعالی یکتا د ټول هغه شیونه چې هغه ستا په وهم کې راځي، ستا په خیال کې راځي، ستا په تصور کې راځي، د ټولو نه یکتا ګرځول دته توحید وایي. اوس په دې مسله باندې هغه توحید په مسله باندې دلایل پیش کړي. هغه یو دلایل دي تاسو ته وکړي دي والذین من قبلکم، او پیدا کړی دي الله تعالی هغه کسانان چې هغه مخکې د ستاسو نه وو، د هغوی تربیت هم الله کړی، د ستاسو تربیت هم الله کړی دی. نو معلوم شو چې داسې ذات د ستاسو تربیت او د اممو سابقو تربیت د کړی وي، نو دا یکتا دی، نو الله یکتا دی. داسې ذات بل نشته چې داسې عامه تربیت یې کړی وي، د عامه تربیت کړی دی. دا دلیل عقلی شو او داخلي دلیل شو په دې باندې چې الله یو دی او د توحید مسله یو مسله مسلمه دی. لعلکم کی تتقون، د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ. دا لعلکم دا لپاره ترجی نه دی، د امید نه دی، دا لپاره د کی دی، د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ. تتقون دا فعل و فاعل دی، مفعول به محذوف دی. تتقون العذاب هغه سره مقدر کړه چې تاسو بچ کړئ ځان د الله عذاب نه. دا یو دلیل په توحید مسله باندې دلیل عقلی داخلی پیش. دویم دلیل الذي الله هغه ذات دی، الله هغه ذات دی جعل لكم چې ګرځولی ستاسو لپاره الارض ځمکه فراشن فرش همواره قابل لسکونت، قابل اوسېدلو. که قابل لسکونت نه وای، همواره نه وای، نو بیا خو به څنګه اوسېدلي وای؟ همواره هلکون د ځمکې پر مفروشن چې هغه فرش کړل شوی دی، همواره دی، قابل لسکونت دی. دا دلیل عقلی سپلی شو، دلیل عقلی شو او سپلی دی په ځمکه کې دی. او داسې ذات چې ځمکه تاسو ته مفروش کړی هغه یکتا دی، نو الله یکتا دی. دویم والسماء بناء، الله ګرځولی د اسمان چت، د اسمان په تاسو باندې چت دی، په تاسو باندې ولاړ دی. داسې ذات بل نشته بغیر د الله نه. نو داسې ذات یکتا وي، نو دا ذات هم یکتا دی. والسماء بناء دا دریم دلیل دی عقلی دی په مسله د توحید باندې
خدا دلیل عقلی خارجی او علوی دے اوچت دلیل دے یو سپلی دلیل وی یو علوی وی دا دلیل خارجی او علوی دے دا دلائل لی فمسئلہ دی توحید بانے وانزل اللہ نازل کرے دے من السماء دی اسماننا ماءن اوبه هغه ذات دی چې د اسمان نه اوبه نازلوي دا دلیل څلورم شو څلورم دلیل شو هر هغه ذات چې اسمان نه اوبه نازلوي اوبه اوروي هغه یکتا دی نو دا ذات یکتا دی پنځم دلیل فاخرج به من الثمرات فصوبات اللہ تعالی فسبب دی اوبوبانے من الثمرات قسم ما قسم رنگ رنگ میوے رزقا لکم داد استاسل پارا رزق دے لیکون مرزوقا لکم دی دیل پارا چه خوراک کرے شد استاسل پارا اتفی تلقین شتا ولی انعامکم داو سر مقدر کیا ستاسو لپارا خوراک دے او ستاسو دے حیواناتو لپارا خوراک دے ستاسو دے چار پیانو لپارا خوراک دے دا دے ستاسو مرزوق دے او دے ستاسو دے حیواناتو دے سارویانو لپارا مرزوق دے نو دس ذات یکتا دے اغا پہ یکتا بانے ملل پکار دے پینزہ دلائل فمسئلہ دے توحید اللہ پیش کرل چھ توحید یو حق مسئلہ دے یو مسلم مسئلہ دے باید دیدہ منل تاہر سب تیار شے فعلا پارے دے نتیجہ سوا چھ دلائل پینزہ والا قائم شل دا کارون اللہ وکرل یوازی اللہ کئی بل سوک پا دی کارو کی اسے شریک نہ رہے نو پالا پالی نتیجی سوا فلا تجالو للہ تاس مگر زوئی اللہ لپارا اندادن زغد ازداد شریکان انداد جمع دے نت دے نت شریک تاوئی زد تاوئی سیال تاوئی تاسو اللہ لرا نظیر زد ازداد شرکا مگر زوئی وانتم تعلمون حال دارے کہ تاسو خب ہوئے گئی کہ باران اللہ کی آسمان اللہ اچت رولے دے بغیر سلونا او میوا رنگا رنگ اللہ پیدا کی او دا کارونا ٹول زمانگ دی کائنات وینو دا ٹول اللہ کی پدق خب ہوئی گئی نو بیانو ضرورت دے چیزا اللہ سر شریک نیچے اللہ سر ندش او نظیر جوڑے دنزانو ساتی اللہ نپا ذات او نپا ذات او نپا صفات کی شریک لری او ضرورت نلری او بے نیازا او بے پرواہ دے مسئلہ دے توحید شوا او پاغبانی پینزہ دلائل ہم پیش شل او پاغبانی نتیجے ہم بیان شوا نتیجے دارے صدا کار مکوئی دوئیمہ مسئلہ دی توحید دی مسئلے ترسنگ صدق رسول صدق دی جناب صدق پر جناب چھ جناب دی اللہ پیغمبر دے دی اللہ استاذ دے او نمائندہ دے آمدارنگی صدق دی کتاب اللہ چھ دا کتاب دی اللہ کتاب دے دا لزانا نہ جوڑ شوئے فدی کی
دیجے کہ صدق دی رسول صدق دی کتاب اللہ بیانوی او په زمن کې یو شبهه یو اعتراض الله دفع کوي چې دلته کوم اعتراض دی هغه دفع کوي او په زمن کې الله تعالی چیلنج اخطار ورکوي که چیرته که تاسو وایئ دا د الله کتاب نه دی نو تاسو د وړوکي صورت په شانتې تاسو د دې وړوکي صورت په شانتې یو صورت باندې راتللو کوئ خلاصه خبره دا دی کافرانو او مشرکانو دا خبره کوله چې جناب چې لا کوم قرآن وایي دا یو سړی دی او لاغلی زده کوي او موږ ته یې ښیي دا د پخوانیو خلکو قصې دي او موږ ته وایي دا د کتاب د الله کتاب نه دی او جناب د الله تعالی رښتینی پیغمبر نه دی نو الله تعالی ورته دلته چیلنج او اختاریه ورکوي ان کنتم فی ریب که چیرته یاستئ تاسو په شک دا شک او دا ارتیاب د دې یقیني و او ان خدا مو پیدا کوي که بالفرض په شک یاستئ او دا خدا چې نو ارتیاب او شک د دې یقیني و نو الله ولی و ان دا ان ولی استعمالی چې هغه شک دی نو دې ارتیاب خو یقیني و نو دې جواب دا دی چې الله تعالی دا ان استعمالی او دا شک اگر کی یقیني و توبیخا نه ځکه داسې دلایل شته داسې شواهد شته چې قرآن کې څوک شک وکړي هغه دلایل او شواهد شته چې د قرآن کې څوک شک کوي هغه ازاله راځي یا هغه بېخکندل راځي نو دغه دلایل او شواهدو ته دی نه ګوري نو بیا هم شک کوي نو دا شک د دوی نه د شک صدور د دوی نه دا په ده باندې که راځي په سبیله دي یقین دوي په سبیله دي هغه وي ارتداد او د تردد وي په سبیله د یقین له سره دي نه وي دا یو قسم دوی ته توبیخ دی سرزنش دی چې تاسو دا شک ولې یقیني وایي دا خو یقیني نه دی ځکه شواهد او قرائن او دلایل موجود دي چې دا د الله کتاب دی نو دلته یو اعلان کوي او چیلنج ورکوي او وایي ان کنتم فی ریب که چېرته یاستئ تاسو په شک کې مما د هغه کتاب نه نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په بنده خپل باندې په دې عبدنا کې ډېر تعظیم دی د جناب هغه جناب چې هغه زموږ بنده دی موږ ته منسوب دی نو څه وکوئ فاتو تاسو راتللو کوئ بصورتن په یو صورت سره دا صورت سره یو وړوکی صورت راوړئ من مثله په شان مما نزلنا دا مثله ضمیر راځي دی مما نزلنا په شان دی د مما نزلنا د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړی د هغه په شان تاسو یو وړوکی صورت راوړئ دا فاتو امر دی او زموږ کتابونو او اصولو ذکر کړي دي چې امر کله لپاره دی څو مولوی یعقوب تقریبا د امر اقسام 14 ښودلي دي
دا عمل لپاره دی تعجیز دی دا دې لپاره دی چې دی عاجز شي همداسې عاجز شو دی ډېره خواریانې وکړې ډېر ستونزې او مشکلات یې وګالل چې د قرآن په شان کې څه جوړ کړي خو چې جوړول او وروسته خپل په ځان لعنت ویل چې قرآن ته وګوره او د ما جوړ شوي شي ته وګوره نو دې وجه نه دلته امر دا د تعجیز لپاره دی او د عاجز کولو لپاره دی چې دی عاجز شي او دی کار نه کیني ځای په ځای کې مخکې موږ بیان کړو الله تعالی دوی ته چیلنج او اختاریه اعلان څلور ځای ورکړی دی که تاسو د قرآن په شان ته سره راوړئ خو دوی ټول په ټول کې عاجز شوي دي او څه یې په لاس نه دي راغلي ودعو راوبلئ دعوت ورکړئ شهداءکم خپل علمام راوغواړئ یا شهداءکم راوغواړئ خپل امدادګر خلک چې تاسو سره امداد وکړي من دون الله بغیر د الله نه بغیر د الله نه څونه خلک چې وي هغه راوغواړئ چې تاسو ته پته ولګېږي چې دا د کتاب الله دی او که د پخوانیو خلکو کیسې دي او یا جناب د چا نه زده کوي او موږ ته یې وایي نو خو تاسو محرم هستئ تاسو فصحا او بلغا هستئ فی شعر و شاعرت په عربیت پوه هستئ قرآن د حروف هجا نه جوړ دی مواد لرئ نو که تکړه هستئ که رښتینې هستئ نو د دې قرآن په شان کې یو وړوکی صورت راوړئ ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې هستئ په دې خبره کې چې ان محمد یقول من نفسه په دې خبره کې تاسو رښتینې هستئ چې جناب دا قرآن لزانه وای نو داسې مهرباني تاسې مو وایي که نه تاسو هم څوک هستئ تاسو پوهېږئ دې ځای کې صدق د رسول صدق د کتاب الله دا وشو چې دا صادقه پیغمبر دی صادق کتاب الله دی په دې کې دروغ مروغ نشته اوس تخویف اخروي منګه په اجماع کې بیان کړیو تخویف اخروي بیانوي هغه تخویف اخروي دا دی فإن لم تفعلوا پس که چېرته ونه کړو دا کار یعنی د قرآن په شانتي څه رانه وړل فإن لم تفعلوا پس که چېرته مو ونه کړو ونه شوم کولی دا کار هم نه کوو دا کار هم ونه کوو الله فرمایي ولن تفعلوا هرگز یې کولی هم نشئ دا علم چې په مزارع داخل شي دا په میدان سب کې موږ وایو درې تغییرات راولي یو تغییر زمانی مزارع په ماضي منفي ګرځوي او بل تغییر لفظي په پنځو صيغو کې فی غورځوي په اوو صيغو کې نون اعرابي غورځوي او په دوو کې هېڅ نشي کولی او بل تغییر هغه معنوي اس په نیس بدلي پس که چېرته دا کار تاسو نشو کولی په سابقه زمانه کې مو نشو کولی ولن تفعلوا هرگز به پاینده زمانه کې مو نشي کړی دا لن چې دی بیا مضارع مشترک دی په مابین د حال او استقبال کې چې لن داخل شي بیا مضارع اختصاص وړي چا پورې استقباله پورې
هرگز به یې ونشي کولی آینده زمانه کې. نو څه کول پکار دي؟ نو د الله نه وویرېږي او د هغه اور نه وویرېږي چې هغې خشاک او لرګي عام خلک دي او تیږې دي. له ده نه وویرېږي. ویرېدلو اثر څه ده؟ الله ومنئ یو دی، د هغه پیغمبر ومنئ جناب آقا دی، د هغه کتاب ومنئ قرآن دی. د ویرېدلو خبره دغه شانتې دی. فاتقوا النار التي تخویف اخروي ویرېږئ ځان بچ کړئ د اور هغه نه وقودها چې خس و خساک لرګي د دې اور الناسو خلق دي. کم خلق؟ چې هغه کافران دي، همدارنګه عصات او ګناهګاران دي. له خس و خساک کې خلق دي، خلق په اور کې وسوځي. دوستانو دا کم اور چې دنیا کې موږ وینو دا تقریبا اویایمه حصه د اور دی. شپېته اور جهنم کې پاتې دی. اویایمه حصه د زموږ طاقت نه لرو، لاس ګوته ورته وړی نه شو. د دې حرارت اویایمه حصه دی. شپېته د دې اور حرارت هغه جهنم کې پاتې دی. او د جهنم اور دون حرارت لري چې 3,000 کارتي دا 3,000 کاله اور پې بل شوی. 1000 کاله یو ځل، 1000 کاله بیا، 1000 کاله بیا. نو بیا نو اور خو اور دی. نو بیا دغه ته اور وایي. نو الله وایي چې دا کار نشي کولی، د دغه اور نه خو ځان بچ کړه. چې خس او خساک او لرګي د دې اور خلق دي، کافران دي او ګناهګار خلق دي. زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا دی چې عصاة المؤمنین ګناهګار مؤمنان هغه به د الله په مسجد کې وي. که الله اپه وکړي ابتداء نو هغه به جنت ته لاړ شي، او که اپه ونه کړي نو جهنم ته ور داخل کړي، جهنم کې پراته وي. او څه وخت وي د جناب په سفارش باندې، د ملائکو په سفارش باندې، د عامو مؤمنانو په سفارش باندې زمونږ د ستاسو د خالق رحمت د جوش په حالت باندې دی بیا راوباسي. ملائکې او جناب بلال چې دا به راوباسي، نو دا به څه باندې پیژني چې دا د جناب امتی دی او ګناهګار دی. وایي د سودي ځایونه به اور نه یې خوړلي، له ده نه به یې پیژني. نور به تک تور د سکارو په شانتې وي چې په کوم ځای باندې الله ته سجده ایښي هغه به روغ پاتې، له ده نه به یې پیژني او دا به راوباسي. او بیا به جنتیانو ته ووایي چې جنت نلکې پایپونه پرې راپرېږدي، چې هغې پرې پرېږدي بیا نوي نوي اوټوکي او داسې رقم نوی را اوټوکي یو را زرغون شي لکه یو دانه چې سپرلي موسم کې یو د ونې بیخ کې نښتې وي او هغه تازه را اوټوکېږي، دغه شانتې به را اوټوکي. خو بیا د جهنمیانو علامه به پکې وي چې جنت ته لاړ شي، جنتیان به پیژني چې دا هغه خلک دي
سیوزل سزا دوی لیدلی دی. نو دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دی چې څوک لا اله الا الله وایي دخل الجنه، اگر که ګناهګار وي خو په مشیت د الله کې دی، یا ابتداءً په عفو د الله یا بعد العذاب او بعد العقاب جنت ته به داخلېږي. مخلد فی النار به نه وي، همیشه به په اور کې نه وي. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دی. والحجارتو او په دې اور کې به تیږې وي، تیږې به په اور کې پراتې وي. د دې اور لرګي به خلک وي، د اور لرګي به تیږې وي. تیږو نه به مراد څه وي؟ تیږو نه مراد بوتان دي، هغه بوتان چې دوی عبادت کو او معبود یې ګرځولی و، دغه بوتان به وي. که ته دا خبره وکړې چې هغه بوتان او تیږې څه مرامتې وي چې هغه په جهنم کې ورسره ولیدل، نو د جواب دا دی چې دا بوتان او دا تیږې په جهنم کې ورسره ولیدلې، دا د دې لپاره چې دې ښه تذلیل وشي، ښه توبیخ وشي چې تاسې دونه بېکاره خلک وئ او دونه ناپوه خلک وئ چې د دغو خلکو عبادت هم کوم چې هغه ګوره دونه عاجز دي، ځان د اور نه نشي بچ کولی، تاسو سره یو ځای پراته دي. د دې تذلیل په خاطر، د دې توبیخ په خاطر دا تیږې به ورسره وي. او بعض علما وایي، بعض علما چې د تیږو نه به هغه ګوګل کبریت تیږې دي چې هغه اور ښه اخلي او بدبویي زیاته لري، هغې کې د عذاب او تریخوالی د عذاب زیات راځي. دا خاصې تیږې دي چې د کبریت او د ګوګړو تیږې دي، هغه ته مراد دي چې هغه به مو سره پراته وي. اعدت للکافرین، خلقت للکافرین. دا نار او جهنم پیدا شوی دی، پیدا کړی شوی دی د کافرانو لپاره، مخکې د کافرانو د پیدایش نه د هغې لپاره پیدا شوی دی. دلته زمونږ د اهل سنت والجماعت او د معتزلو اختلاف دی. موږ وایو جنت او دوزخ اوس شته، هغوی وایي چې نه، جنت او دوزخ وروسته به پیدا کېږي، اوس نشته، ضرورت ورته وایي نشته. موږ یو چې اوس شته، د دا آیات ته معلومیږي چې خلقت للکافرین. او بل الله تعالی مؤمنانو ته زیری ورکوي په جنت، کافرانو ته ویره ورکوي په دوزخ. چې یو شی متحقق نه وي، نه زیری راځي او نه په ویره راځي. معلوم چې دا متحقق دی چې شی متحقق نه وي، هغه نه باندې زیری راځي او نه ویره راځي. دا خبره مو شوه. راځئ تخفیف اخروي بیان شو. زمونږ ستاسو په مباحثو کې یو مبحث دا دی چې هغه بشارت، اوس بشارت دی، بشارت ورکوي. وبشر الذین، جنابه زیری ورکړه هغه کسانانو ته آمنو چې د ایمان راوړی دی، وعملو عمل کړی دی، الصالحات نیک 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 عمل کړی دی، نیک عمل
نیک عمل څه ته وایي شریعت د جواز جامه ورته اغوستې وي شریعت ته امر جایزه ویلي وي دته عمل صالحه وایي زیری دغه کسانو ته ورکړه چې ایمان سره عمل صالحه کړی وي منځونه یې کړي وي او روژې زکات او د حج فرضیت که شوی هغه یې کړی وي زیری ورکړي دي چې ان لهم یقینا د دوی لپاره جنات جنتونه دي جنات جنتونه دي اسې جنتونه دا تجري د جنات لپاره صفت دی ځکه ما پښتو کې اسې ویل اسې جنتونه تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د جنتونو نه الانهارو ویالې دلته یو اشکال شته هغه اشکال دا جنت لاندې ویالې خو ځمکې لاندې راغلي او ځمکې لاندې ویالې کومه پیدا پکې شته نو دلته وایي حذف د مذهب دی یو تقدیر د مذهب کې دی من تحت اشجارها لاندې د ونو د جنت نه تجري اسې جنت تجري چې بهیږي به من تحت اشجارها لاندې د ونو د جنت نه الانهارو ویالې او دا یو ښه منظر دی چې بوټي وي میوهدار غیر میوهدار او لاندې ویالې بهیږي دا ډېر حسن منظر دی نو دلته من تحت اشجارها دا جهانه به مخکې اشجارو ته کېږي بیا به ټیک شي هغه ویالې څو دي څلور دي هغه تقریبا اصل دی لبن دی اوبه دي شراب دي د جنت دا قسمه قسم ویالې به بهیږي ژوند خو ژوند دی دا دنیا ژوند دا د آخرت ژوند سمپل او نمونه ده او مختصر ژوند دی محبت ژوند خو هغه دی خو موږ په سمپل باندې ځان هلاک کړی دی سمپل موږ نه هر څه په سمپل ځان غرق او پرک اصل څه نعمتونه دي ښه ژوند دی هغه بل دی را روان دی کلما هر کله رزقو چې دې ته رزق ورکړی شي منها فیها دا من حرف جاره دی یو حرف جاره په ځای د بل حرف جاره راځي فیها په دې جنت کې من ثمرتن څه ورکړی شي د میوو نه هالکون د میوې رزقا مرزوقا چې هغه خوراک وي د دوی لپاره قالو او به وایي دا جنتیان هذا الذي دا جزا د هغه عمل دی رزقنا اوملنا چې موږ مخکې کړی وه من قبل مخکې په دنیا کې ایمانم راوړی و اعمال صالح هم کړي وو دا یو ترجمه شو دا جزا د هغه عمل دی بدله د هغه عمل دی چې مخکې کړی وه موږ مخکې په دنیا کې یوه ترجمه بله ترجمه هذا الذي دا هغه میوې دي رزقنا چې موږ ته رزق راکړی شوی و من قبلو مخکې په دنیا کې دا میوه خو هغه میوه یو شانتې دی دا هغه میوې دي چې پخوا موږ ته په دنیا کې راکړی شوي وي دلته
حکمت او مصلحت څه دی چې د جنت میوې دا برابر وي د دنیا میوو سره پر رنگ او په شکل کې خوند خو د هغې خوند وي دا څه خوند وي دا د دې لپاره چې الله تعالی د جنتیانو معمولی تکلیف هم نشي نه د پیسو لکه نوې میوې وي کله یې نه یې خوړلي نو دوی به ورته ګوري چې دا څنګه وخورم او دغه میوې چې هغه د دنیا د میوې په شانتې وي هلته د خوراک طریقه ورته معلوم وي نو دلته به ورته دغه تکلیف هم نه وي خوند خو به جدا وي نو دغه هغه به وي دا خو دا تکلیف هم الله په دې جنتیانو نه پیسو چې خوړلو طریقه ورته معلوم وي مغه شانتې وخوري خو خوند خو د جنت خوند دی هغه خو جنت دی لکه چې بعض وخت یو مېلمه ته څه میوه راشي او نابلده وي لکه پاکستان عام نو که هغه یو دم پې خولو راولګي نو بیا به خپله خوله ګیره هر څه به ګډوډ شي نو هغه طریقه غواړي نو داسې دی نو دا میوې دي هغه میوې په شانتې به وي نو ځکه چې دا تکلیف جنتیانو ته ونه رسي الله جنت چې دا جنتیان په دغه انداز باندې نازوي وَأُوتُوا بِهِ جِئُوا اوتو جِئُوا راتلل به وکړی شي به په دې رزق باندې متشابهن یو بل سره مشابه په اعتبار د رنګ نور میوې به راشي رنګ به یو شانتي وي یو بل سره او خوند به بیا بل شانتي وي نور به راشي رنګ به یو شانتي خوند به بل شانتي جِئُوا بِهِ راتللو شي په دې میوو سره متشابهن چې یو بل سره مشابه وي په اعتبار د رنګ سره خوند به جدا جدا وي او هغه اولنۍ ترجمې مطابق بیا داسې ترجمه وکړئ اوله ترجمه خو ما داسې کړې وه قالوا وبوی جنتیان هذا الذي دا سزا او بدله د هغه عمل وه چې موږ دنیا کې کړې وه من قبلو په دنیا کې وَأُوتُوا بِهِ راتل به وشي په دې بدلې سره په دې جزا او بدلې سره متشابهن مساوي د عمل سره هغه بدله به مساوي دي د عمل سره دا بدله به مشابه وي د عمل سره بیا دا ترجمه هم ټیک دی دا مشو وای ولهم فيها دي جنتيانو لرا فيها فدي جنت ازواج بيبياني بيبياني بلري دس بيبياني ببي الدنيا پشانت خونوي هغه بيبياني چکل دي مؤمنانو بيبياني هوري چې دا د دنیا بیبي ورسره جګړه مګړه کوي نو هغه ورته غوسه شي څو ورځې تا سره دی درته تکلیف مه ورکوه دا موږ ته را روان دی نو هغه دونه حب او مینه محبت لري داسې بیبیانې مطهرتون چې هغه پاک کړی شوي وي دا ازواج موصوف دی او وروسته ورته صفت دی پاکې کړی شوي وي ماهواري نه او د نفاس نه او د نورو د دنیوي ګندګیو نه هغه به پاکې وي هغه به داسې پاکې سوچوي حدیث مبارک کې راځي چې لوراله به د قمیص نه به د بدن معلومیږي بدن نه به هډوکې معلومیږي هډوکې نه به مازغه معلومیږي هغه شانتې خبره داسې بیبیانې به وي
دوستانو دا چې د دنیا هر نعمت راواخلې دا یو سمپل نمونه دی د آخرت نعمت اصل هلته پروت دی د دنیا څه نعمتونه راواخلې دا سمپل دی دا نمونې دي د آخرت دی او د دنیا هر عذاب راواخلې د دنیا عذاب لپاره نمونه ده اصل عذاب هلته ده دا نمونې دي اوس چې بیبیانې په دغه انداز باندې وي پاکې وي سوتره وي او ښایسته وي غټو سترګو والا وي وهم فیها خالدون او دا جنتیان به فیها په دې جنت کې همیشه وي ځکه یو سړي ډېر نعمتونه وي رنګارنګ نعمتونه وي زیات نعمتونه وي هغه ته دا خطره وي چې ته مړ کېږي یا دا نعمتونه تا نه خوا دې خوا کېږي نو بیا یې زړه کې تشویش وي نو الله دا تشویش راپکړ ویې ویل چې دی به همیشه وي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي دوزخیان دوزخ ته لاړ شي دا مرګ د ګډ په شکل کې آرام باندې ودرول شي جنتیانو ته وایي دا پېژنې وایي هو دا هغه مرګ دی چې موږ یې مړه کړي دوزخیانو ته وایي تاسې هم پېژنې هو هغه هلته حلال کړي جنتیانو ته وایي چې تاسې همیشه وایي هغه ډېر خوشحاله شي او جهنمیانو ته وایي تاسې به په جهنم کې همیشه یي هغه د خفګان نه نور څه انداز پې نه لګېږي په داسې انداز کې خفه شي دا خبره مو شوه زموږ د ستاسو په سبقونو کې یو سبق دا و چې یو الله تعالی مثال بیانوي او دې مثال حکمت او مصلحت بیانوي او په زمین کې الله تعالی د پر شبهه کې د پر اعتراض کې دلته اعتراض دا دی چې الله تعالی کله کله د مچ بیان کوي کله کله د ماش کې کله کله عنکبوت د غڼې کې الله دونه غټ ذات او دونه خصیص شیان ذکر کول د الله د شان سره نه دی مناسب د الله د شان سره نه دی مناسب بولې د الله د شان بیانوي نو الله په دې آیات کې د دې شبهې جواب کوي د دې اعتراض جواب کوي چې دا مثال بیانول دا لپاره د ایضاح د ممثل دی وضاحت د ممثل کوي او نو تطبیق د مثال خو د ممثل سره وي تطبیق د مثال خو د مثال بیانونکي سره نه وي چې تاسې اعتراض کوئ قانون دا دی چې مثال د ممثل سره تطبیق خوري لپاره د ایضاح لپاره د وضاحت مثال خو تطبیق د مثال بیانونکي سره نه خوري څه ته وایي چې الله سره نه دی مناسب دا به هلته وایي چې دا مثال تطبیق وایي تطبیق کېدلی د مثال بیانونکي سره چې الله سره به دا نه وایي مناسب دا خو د مثال ذکر لپاره ایضاح د ممثل تطبیق د ممثل کېږي نه الله سره تطبیق نه راځي د هغه سره خو په یوه سوال یې نه راځي چې تاسو کوم اعتراض کوئ دا اعتراض هم بېجایه دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یستحیي لا یترکو الله نه پرېږدي ان دا خبره یضربا چې بیان کړي مثلا ما یو مثال د مثالونو نه بعودتن که هغه د میاشتې وي فما فوقها
یا د پاسه د معاشوي په جوسه او په جسد کې الله نه پرېږدي مثال هغه بیانوي مثالونه د ده لپاره وي چې ایضاح د ممثل وشي وضاحت د ممثل وشي دا د دې لپاره نه دي چې چا بیان کړي د دې بیانونکي سره تطبیق وشي او حتی بیا اعتراض وشي چې الله عظیم ذات دی دا خصیص شی ولې بیانوي دلته یوه خبره کوو نور زو سمجھتل نشته دا لا یستحیی حیا راغلی دی اصل ترجمه تفسیر د دې آیات کریمه دا دی چې الله تعالی حیا او شرم نه کوي خدا معنا مناسب دی الله سره نه دی ځکه حیا او شرم انکسار د نفس ته وایي چې سړی او شی وویني خپل نفس کې تغییر تبدیل ماتوالی راولي هغه د شي لیدلو نه یو انعکاس یو تاثر په سړي کې راشي په دې کې تغییر او تبدیل انکسار راشي دا تغییر او تبدیل انکسار راتل دا علامه د حدث او د نو پیدا دی دا نوی شي کې راځي الله تعالی خو قدیم دی په دې کې تغییر او تبدیل نشي راتلی نو په الله کې حیا نشي راتلی نو داسې معنا خو نه کوي چې الله تعالی شرم نه کوي الله حیا نه کوي ځکه د شرم او د حیا هغه د غیر نه انکسار قبلول د غیر نه انعکاس قبلول د غیر نه تاثر قبلول په خپل نفس کې راشي الله تعالی خو لا يتغير ولا يتبدل ولا پلان ولا پلان یوم نه راشي نو دغه معنا چې اصلي معنا دي کلمې دي د الله د ذات سره نه دی مناسب قاضي بیضاوي یوه قاعده بیان کړې تاسو ته مې مخکې وویل چې کوم ځای کې یو صفت د یو کلمې یو معنا د الله د شان سره مناسب نه وي نو د دغې کلمې معنا هغه معنا لازمه به اخلي الله شرم حیا نه کوي یعنی شی نه پرېږدي سړی یو شی شرم حیا وکړي نو شی پرېږدي نو الله شرم حیا نه کوي دا معنا ایسته کړه معنا ملزومه لرې کړه معنا لازمه واخله لا یترکو ان الله لا یترکو الله نه پرېږدي څه نه پرېږدي اندا خبره چې بیان وکړي مثلا ما یو مثال دی مثال بیانول نه پرېږدي بیانوي ځکه مثال کې حکمتونه وي مثال کې حکمت وي مثال کې حکم وي مثال کې مصالح وي او په دې سره وضاحت د ممثل ښه کېږي خو مثال تطبیق د ممثل سره وي تطبیق د ممثل سره خو نه وي چې چا بیان کړی وي حتی چې ته اعتراض وکړې چې عظیم ذات دی دا خصیص شیان ولې ذکر کړي دا به هلته دا کولی چې تطبیق د ممثل سره وي تطبیق د ممثل سره نه وي دا د ممثل له سره وي تاسو پوهېږئ بعودتن چې هغه ماشه وي فما فوقها یا د پاسه د ماشه وي په جسد او په بدن کې تفصیل شروع شو فاما الذین پس هغه کسانان آمنو چې ایمان راوړی دی فیعلمون فیصدقون هغوی تصدیق کوي باور لري انه دا مثال چې دی الحق الثابت من ربه مثال ثابت دی د ربنا دا منزل دی د ربنا دا منزل دی تاسو پوهېږئ خبره باندې دا مشو واما الذین هر هغه کسانان کفرو چې کافران دي فیقولون
دیوی په اعتراض کی فیقولون دیوی په اعتراض کی ماذا اراد الله سره اراده دی الله تعالی بهذا فدغه شی مبهمه باندې څنګه شی مبهمه چانه عبارت دی مثلا دی مثال نه دا بهذا دا مبهم ممیز دی مثلا دا منصوب دی بنا با تمیز ماذا اراد الله سره اراده دی الله تعالی بهذا پدې شی مبهمه باندې مثلا په اعتبار دی مثال سره دا ما استفهام انکاری دی او استفهام انکاری په معنا د نفي دی يدل به كثيرا گمراه کیږي په دې مثال سره گمراه کیږي په دې مثال سره ډېر کسان ويهدي به كثيرا او هدایت من پیدا کوي په دې مثال سره ډېر کسان گمراه شي او وایي چې د الله د شان سره واړه شیان ذکر کول پلان نه دي پکار نو او ډېر کسان هدایت یافته شي ځکه په مثال کې حکم مصالح وي خو دلته یو اعتراض شته دی وایي دا اضلال هم کثیر دی هدایت هم کثیر دی خو چې یو طرف ته اضلال بل طرف ته کثرت دی بل طرف ته قلت وي چې دې طرف ته کثرت نو بل طرف ته قلت وي دا خو نشي کېدلی چې دام زیات دي یو بل څه مقابله واکړي خامخا یا به مساوي وي یا به یو کثیر یو قلیل وي داسې خو نشي کېدلی چې دام کثیر دا کېدی نشي د دې شبهې نه جواب دا دی دا گمراهان په اعتبار د خپل نفس سره قطر نظر دی مقابل لغه سره دا خپل ذات کې کثیر دی دا هدایت یافته په خپل ذات کې کثیر دی قطر نظر د مقابله نه بلتا دا کثرت په نفسه دا په نفسه کثیر دا په نفسه کثیر کوم خبره نشته دی وما يدل به نگمراه کیږي په دې مثال باندې الا الفاسقين مگر فاسقين موصوف دي دا موصوف دي صفت کم دي الذين ينقضون دي الذين ينقضون دي صفت دي خو الذين موصول لي او ينقضون سلره موصول سره سله دا خبر دی لپار د مبتدا محذوفه چاغه هم دی هم الذين دا هم مبتدا دی او موصول سره سله دا ورته خبر دی مبتدا محذوف مقدر راو باسي هم الذين فاسقان هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې دوی ماتوي هغه وعدې دی الله تعالی چې هغه الستو بربکم کې تاسو نه کومې وعدې اخیستې من بعد میثاقه وروسته د مضبوطوالي نه د دې وعدې وروسته د محکموالي نه د دې وعدې دا یو صفت د فاسق دویم ويقطعون او دې قطع کوي هغه ایمان امر الله به چې امر کړی الله تعالی به په دې ایمان سره د چې امر کړی د ده ان یوصل چې هغه وصل راولي پیغمبره پورې توسل راولي د پیغمبره پورې پیغمبرانو پورې وصل راولي د یو پیغمبر یو د بل نه تفریق په تصدیق کې ونکړي چې بعضې پیغمبران ومني او بعضې تصدیق وکړي
او د بعضو تکذیب وکړي وصل وکړي وصل د پیغمبرانو کې په تصدیق کې داسې ونه کوي چې بعضې ومني او بعضې ونه مني یوه ترجمه خو دا شی شو دویمه ترجمه داسې دی ويقطعون فاسقان هغه کسانان دي چې دوی کټ کوي او قطع کوي هغه تعلقات ما هغه تعلقات امر الله چې امر کړی الله تعالی به په دې تعلقات سره ایو سره چې تعلقات یو بل سره وصل کړي تعلقات یو بل سره وصل کړي صله رحمي وکوي قطع تعلق مکوي دا صله رحمي دا یو امر واجبه دی حدیث مبارکی ډېر حدیث مبارکه راغلي وایي څوک صله رحمي کوي خپلو رشته دارانو خپلو دوستانو سره دو پیدې به درته رسېږي یو به عمر کې به زیادت وشي او بل به فراخي د رزق به وشي زمونږ افغانان پښتانه په دې کې کلک پهلوانان دي څه هېڅکله صله رحمي نه کوي معمولي خبره وشي او بیا نو سم د قرآن ټکی بیا کلکې نیولی دې کې کلک پهلوانان دي تاوان هم دا دی عمر به کم شي او رزق به تنگ شي عمر به کم شي په دې معنا چې عمر به تیر شي دی به پې پوه نه شي برکتي عمر هغه ته وایي عمر یو ساتي خو کارونه پکې ډېر وکوي دا داسې څه لکه چې عمر یې زیات شو د صنعت او د کار سره تعریف کار وکوي د ښه کار وکوي لږ وخت کې لږ ډېر کار وکوي او که د مړي صنع خیر موجودي نو عمر یې زیات شو که نه که نه عمر کې خو زیادت و کمی نه راځي او خو یو شان کې تاسو پوهېږئ نو صنع خیر به زیات شي دا علما زموږ وګورئ زموږ دا علما اکابر په شپېتو او 50 کالو کې وفات شوي او دونه تصنیفات یې کړي چې اندازه یې نه وي تالیفات یې کړي وي درسونه یې ویلي وي تربیت یې کړی وي نو دا د عمر زیادت دی چې په لږو وخت کې ډېر کار وکړي نو صله رحمي دا ډېره امر ضرورت دی خو زموږ افغانان پښتانه پکې کلک پهلوانان دي حدیث مبارک دی د بخاري شریف وایي دا صله رحمي یو وخت کې راپورته شي الله تعالی له دې ګنډې نه ونیسي د الله ګنډه څنګه کما یلیق بشانه نور مګه خو څه کوو مونږ خو چیړ نه بند دي څنګه د الله ګنډه وي څنګه چې د الله سره مناسب وي او ورته وایي دا ګنډ ادا صله رحمي ورته وایي چې الله ته به څه سزا ورکړې هغه چاته چې زه یې قتل کړی زما پالنه نه کړې نو الله به ورته وایي ای صله رحمي آیا ته نه خوشحاله چې څوک تا وصل کړي زه به یې وصل کړم څوک چې تا قطع کړي زه به یې قطع کړم ځان نه نو داسې غټه مسله دی په دې باره کې زموږ افغانان ډېر تکړه دي ویفسدون فی الارض او فاسقان څوک دي فساد په ځمکه کې یفسدون فی الارض په ځمکه کې فساد کوي شریعت نه مني او د الله توحید مسله نه مني او په ضد کې راشي فسادګر دا فاسقان دي تاسو پوهېږئ نن زمانه چې موږ اجتماعي افغانه ټولنه یو متحده او متفقه الله را جوړه کړه او هغه وختونه لاړل چې یو پړاو به راغی بل پړاو به ختمه و د هغې به مال لوټ که جایداد به یې لوټ که همدا لغمان کې تاسو ولیدل که نه پړاوونو بدلېدل او انقلابات به راتلل
لله الحمد امارت اسلامی سره د پړاو تبدیل په پړاوونو کې دی اختتام ورک د پړاو تبدیل ته دی اختتام ورکو راغله پړاو بدل نشو هر څوک چې ومه شو دا لله الحمد دا لوی احسان دی الله او دا لوی کرم دی الله سره دی دینا چې هغه ستونزې مشکلات ربړې او هغه دشمنی هغه تکالیف چې د انسان برداشت کې نو چې بل ته پوچ دا د الله احسان او زمونږ د مشر شیخ صاحب د دې فرمان ټول منل دا د هغه کرامت کله په ظاهر کې شل کلو کې داسې کارونه شوي وو چې باید معاف شوي نه وای خو د هغه کرامت ګڼم او د الله احسان ګڼم پړاوونه ختم او دلته افغاني او اجتماع جوړه یو اسلامي ټولنه جوړه د په خلاف څوک چې دا معمولی هغه تخریب کې دی یفسدون فی الارض د مفسدین دي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون همدا کسانان تاوانیان دي په خسران کې دي هم په مال هم په عقل هم په آخرت کې اس په تاوان او په زیان کې دوستانو کیف تکفرون د جناخوا دلتا دا استفهام تعجبی دی استفهام تعجبی دی اللہ تعالی خی چې انسانانو تاسو تعجب وکوئ د دې انسان نه چې اول سو بیا سسو بیا سسو او بیا سسو او بیا دې شکر کې شرک مکوئ کیف تکفرون کیف تشرکون ولی څرنګه او تعجب دی چې تاسو شرک کوئ کفر کوئ په الله باندې ستاسو د حال نه تعجب دی ستاسو د شرک نه د کفر کول نه تعجب پکار دی او وکنتم امواتا وی تاسو مړي نطفن نطفی وی او حال داره چې وی تاسو نطفی وی پساگانو دی پلرونو او پسینو دی مایندو کی فا احیاکم پس اللہ تاسو ژوندي کړی احیا کی ضمیر راجع دی اللہ تا اللہ را ژوندي کړی تاسو دا پال پال تعقیب مال وصل لے پناہ ہمیں استو او کم موده فشفگو میرسو کہ اللہ را ژوندي کړی دا تعقیب مال وصل لے ثم یمیتکم بیا تاسو وزن پخپل آجالو پخپلو نیٹو بانے ثم یحییکم بیا تاسو اللہ ژوندي کوي بیا تاسو اللہ ژوندي کوي باس بعد الموت ثم الیہ ترجعون بیا دی اللہ تعالیٰ تے تاسو واپس دي سده سے حالت سړی باندې راځي او بیا هم کفر کول او بیا هم شرک کول تعجب دی اللہ تعالیٰ دی انسان توئی چې داسې حالت په تاسو راتللو سره داسې مراحل راتللو سره کفر شرک کول بیا خو ډېر تعجب دی چې تاسو کوئ تاسو پوهېږئ خبره باندې نو دا کارونو سره سره به تاسو شرک ونه کوئ د دې مراحلو او راتللو سره باید شرک ونه کوئ کفر ونه کوئ اوس اللہ تعالیٰ هغه څو انعامات ذکر کوي مخکې ما تاسو ته ویلي هو الذي الله هغه ذات دی خلق لکم قدر لکم چې اندازه کړې ستاسو لپاره ما ټول هغه اشیا لکم د ستاسو د ګټې په خاطر
ټول هغه شیان فی الارض چې په ځمکې کې دي جمیعا بتمامه ټول څه چې په ځمکې کې دا ټول ستاسو د پیدې په خاطر دي هو الذي الله هغه ذات دی خلق لکم چې اندازه کړی ستاسو د ګټې په خاطر پیدا کړی الله تعالی د ستاسو د ګټې په خاطر ټول هغه شیان چې په ځمکې کې دي جمیعا ټول ځمکه وما فیها دا ټول د ستاسو د پیدې په خاطر دي که ته وایې چې ډېر شیان خو مضر هم دي مار دی لړم دی دا خو مضر هم دي زمونږ یو کتاب دی نبراس دی شرقایت شرح دی هغه کې لیکلي دي وایي که دا مار او لړم دا شیان نه وای ځمکې کې یو ظاهره مواد و جراثیمو نو دنه به انسانانو ته مرضونه پیدا کېدل هغه جراثیم دي راکش کاږي هغه هم ستاسو په ګټه شو دا اوس تیر کال باندې دا واګانې او دا لږ مخکې دا وفات کېدلې مړه کېدلې هم لیدل اول پاکستان کې بیا دلته راغلي دی دا ساینس والا ټکنالوژي والا دې خبرې نتیجې ته رسېدلي وو چې په دې کال باندې چنګښې او دا بوقاګان نو زه کال ته هغې دا خوله به وازه کړه دا دنیا کې دا ظاهرلس مواد راټولول خوړل هغه نه وو په دې کال باندې ماران هم نه وو دا پاکستان کې دا سروې شوی نو ځکه دا مرض پیدا شو که دا یې وایي نو دا مرض نه پیدا کېده نو ټول انسانانو په ګټه دي الله څونه ښه ذات دی نو چې کوم شی تاسو ضرر ګڼئ حالانکې بالواسطه هم په ګټه ده که بې ذات بې ضرر دی بالواسطه په ګټه دی هندوستان کې یو سروې شوی دی پخوا چې دوی راټول شول پیدا ماشي به ټول ختمو څه داسې مواد وشیندل چې دا ماشي ختم شي په کال باندې غټ مرضونه راغله دوی بیرته دا سروې وکړه چې میاشتو کې رقم خلو کې رقم په دې هوا کې او جراثیم دي چې هغه د انسان په ضرر دي دا ماشي مغه هوا راټولوي نو هوا د انسان لپاره پیدې لپاره جوړیږي نو بیرته کېناستې ماشي مو وشنئ نو دې آیات لاندې دا خبره جوړیږي څه چې په ځمکې دا ستاسې په ګټه باندې نو چې دې الله د هر څه ستا په ګټه پیدا کړي بیا بله خوا شي د بل چا خبره منې د بل چا عبادت کوي نو دا خو غټ تعجب دی وایي ثم استوى بیا الله تعالی قصد وکړو الی السماء اسمان ته الله قصد وکړو اسمان ته څنګه قصد وکړو څنګه وکړو کما یلیق بشانه بس خو مثلا من خو باندې چلل ملل نه کوو بیا قصد وکړو اسمان ته پیدایش دی اسمان ته چې دا دخان او لوګیو فسواهن پس برابر کړ الله تعالی دا اسمانونه سبع سماوات و اسمانونه فسواهن فسيرهن پس وګرځول الله تعالی دا مبهم چیز سبع سماوات و اسمانونه فسواهن فسيرهن وګرځول الله تعالی دا هن ضمیر راجع دی مبهم دی مفسر دی سبع سماوات دی بیا مفسر دی کله کله شی مبهم ذکر شي وروسته تفسیر شي وګرځول الله تعالی دا مبهم سیزونه الله وګرځول څنګه وګرځول و اسمان دی تاسو په هیڅ خبره باندې لږه آیات کریمه له دا معلومه شوه چې اول ځمکه پیدا شوې ده بیا اسمان پیدا شوی
او د نور آیاتو کریمه نه دا معلومیږي چې اول اسمان پیدا شوی دی بیا ځمکه پیدا شوې ثم بعد ذلك دهاها داسې آیات کریمه دی نو دا آیات او دا بل آیات په منځ کې تعارض دی ټول تعارض نشته اول ځمکه پیدا کړه خو همواره نه وه بیا یې اسمان پیدا کړه بیا وروسته ځمکه همواره کړه هلته چې وروسته د ځمکې ځکه چې هغه هموارتوب دی نفس ځمکه مخکې دی په خلقت کې په اسمان باندې هلته چې وروسته د اسمان نه ځمکې ذکر بیا شوی هغه د فرش کېدلو د هوارېدلو خبره دی نو کوم تعارض نشته وهو بكل شيء عليم او دا الله تعالی په هر شي باندې پوه دی هر شي باندې علم لري بغیر د علم نه الله شي نه راوړي دا الله تعالی نعمتونه ذکر کوي نعمتونو په سلسله کې ټول اشیاء الله تعالی د ستاسو په ګټه پیدا کړ اوس دویم نعمت چې الله تعالی ستاسو نیکه د ځمکې خلیفه شو د ځمکې خلیفه شو او ستاسو نیکه الله تعالی د ملائکو ته امر وشو دې ته تعظیم وکړي دا د انسانیت بشریت باندې یو احسان او انعام دی ځکه انعام په پلار دا انعام په اولادونو باندې دی وإذ قال وإذ یاد هغه وخت قال چې ولې ربک رب دې ستا جنابه للملائکة لپاره د ملائکو انی جاعلون زه ګرځونکی فی الارض په ځمکه کې خلیفه جانشین زه پیدا کوم سلسله د خلیفګانو بعضو پسې به راځي بعضې په بعضو پسې به مسلسل راځي سلسله د خلیفتوب بعضو پسې به وي او جانشین بعضې د بعضو پسې به وي دا تی په خلیفتن کې دا لپاره مبالغه قالو اول ملائکو اتجعلوا فيها آیا ګرځئ ته ای الله فيها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې هغه به فساد کوي فيها په دې ځمکه کې ویسبکو او وینې به توی الدماء او تویوي به وینې او حال دا دی موږ چې یو نسبحو موږ تسبیح بیانوو ستا د ذات بحمدکا متلبس سره د حمد و ثنا د ستا ونقدسو موږ پاکي بیانوو لکه تعالی را اوس یو دوه خبرې دي نور تحقیقات زیات نه کیږي یو خبره خدا دی چې الله تعالی د آدم علیه السلام په پیدایش کې ملائکو سره مشوره وکړه په دې کې تلقین او تعلیم دی د خپل خالق نه بندگانو ته چې په کار مشوره باندې وشي خاله هر کار چې کوي مشوره وکړي او حدیث آیات کریمه د جناب ته صابر دې سره مشوره کوه ویسے کوم شي کې صلاح شي ورکه بلا شي صلاح او مشوره زموږ د دین د اساساتونه دي د دین د بنیادونه دي یو پکې خیر او برکت وي بل دا چا څه د مشوره وکړي د هغه علم نه خوشحاله شي سوالان زه دونه هم چې ما سره مشوره وکړه د هغه زړه دې راجلب کړه او د هغه زړه دې ځان ته را جلب کړه د هغه کومک د هغه اخلاص تا سره کېږي په مشوره باندې خدا خبره شو چې دلته تلقین او تعلیم مشورې ته دی
کنه الله تعالی مشورې ته څه ضرورت الله قادر مطلق ذات دی څه چې کون شي هغه په کون پیدا شي چې الله مشوره کې تاسو کې موته به په طریقه اولاد سره مشوره وکړو دا یو خبره دویمه خبره دا دی چې دا ملائکو د څه معلومه کړې وه چې ته داسې بنده داسې څوک پیدا کړي چې هغه به وینې تویي او فساد به کوي په ځمکه کې دا ملائکو د کوم ځای نه علم حاصل شوی دوه خبرې دي یوه خبره پکې دا دی چې ملائکو د مخکې پیریان اوسېدل د انسانیت د بشریت د پیدایش نه مخکې پیریان او پیریانو خپلو منځو کې فساد وینې تویولې له هغې نه قیاس وکړه چې دوی به هم فساد وینې تویي یو دویمه خبره چې دوی له کومه معلومه کړې وه چې دوی به وینې او فساد کوي دویمه خبره دا دی چې ملائکو ته پته ولګېده چې دا د عناصرو اربعو نه جوړ شو دا انسان د څلورو اصولو نه جوړ شو عناصر اربعه هوا نه اوبو نه ځمکې نه او د نار نه او د عناصر اربعه په خپل کور کې تضاد دی طبعا چې دی د متضاد اشیاو نه جوړ شو نو خامخا یو بل سره به تضاد لري چې یو بل سره تضاد لري فساد به هم راځي یو بل سره تضاد لري نو وینې تویېدل به هم راځي له ده نه ورته معلومات لګېدلي دا دوه خبرې شوې درېیمه خبره ملائکو دا خبره ولې ورته وکړه چې الله مشوره وکړه او ملائکو ورته وویل چې ته داسې کس پیدا کړې دا خو یو قسم اعتراض شو د الله تعالی په مشوره باندې دا اعتراض دی نو ته ورته وایې دا اعتراض نه دی دا کمال ادب دی د ملائکو دا خبره اعتراضا نه دی دا ادبان دی د دې څو مثال دی یو استاد دی او هغه شاګرد دی څو کلو شاګرد دی مؤدب دی خادم دی او دی ورته لبیک وایي دا پرېږدي دا شاګرد بل ته وایي دا کار وکوه نو دا شاګرد ورته وایي چې زه خو تا سره دا څو کاله درسره ناست یم او د ستا طرفة العین بطاعتي مې نه ده کړې هر خبر دې منم که هغه امر دې ماته کړی نو ښه به نه نو دا کمال ادب دی که نه دی ادب دا کمال ادب دی چې هغه ته دې ولې ما ته به دې ویلي وو که نه ما به له هغه ستا نه کار کړی وو خوشحاله شوی به وم نو دلته ملایکې وایي ستا تسبیحات ستا تقدیس ستا تحمید څنګه کوو څه ضرورت دی بل تا ته دا خبر اعتراضا نه ده دا غیر چې تاسو باندې دا خبره مشوه قال اولی الله تعالی انی اعلم زه پوهېږم ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ تاسو پوهېږئ خبره باندې دا خبره مشوه زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو نه پوهېږئ زما په کړو وړو باندې او زما په کارو باندې به حکمت او مسلات تاسو ته معلوم شي نو بیا چې کله آدم علیه السلام پیدا کېدو نو اسرائیل علیه السلام ته الله امر وکړو چې د ځمکې ټول نچوړ راجمع کړه نو دلته آدم علیه السلام جوړ کړه نو دې وجې نه د آدم علیه السلام اولادو کې سپین سور رنګ ښه طبیعت سخت طبیعت نرم طبیعت اعتدال طبیعت هغه د خاورو مزاج داسې پکې دي نو دا خاورې د ټول دنیا خاورې راوړې دغه نه آدم علیه السلام جوړ کړه ځمکې ورته ویل دا څه کوې وایي ده نه آدم علیه السلام جوړو ده نه به یو انسانیت یو بشریت جوړ شي وایي نو آخر به یې څه وي آخر به یې دا وي که چېرته ښه اعمال یې کو جنت ته به ځي که بد اعمال یې کو دوزخ ته به شي وایي خاوره مرګ ته په ژړا شوه ځمکه د ژړا نتیجه دا وه چې اوښکې روانې شوې د اوښکو نتیجه دا وه چې هغه چینې ترې جوړې شولې ځمکه هلته ویرېدله چې زمونږ اجزا به بیا جهنم ته ځي دا خو موږ ته تکلیف دی ځمکه اجزا دي او انسان خپله ویني په جرأت سره داسې کارونه کول په لاس زه خو یم چې دا بعضې کارونه چې زه وینم
دا بعضې کارونه د ملایانو قاري طالب بل ته وایي چې نه دوزخ لري نه مرګ لري نه قبر لري ښه په جرات سره لګیا دي ور به شي خبر به شي تاسو پوهېږي عوامو نه څه ګیله پکار دی چې ملا په دې جرات څه اخته وي دلته یو ملګری و په زوړ عمارت کې نو هغه داسې یو تومانچه چا واخیسته داسې یو طرفه کولی مول دا څه کې ته نو هغه راته ویل پیر دی که ملا دی په خېټه یې واویلا دی نو ما ویل په دې خبره خدای دې غرق و غرق شولې غرق ته بل ته دعوت وکړه بل منې کا ته ولې په دې شي باندې اخته کېږي ډېره بده خبره ده بیت المال سره خیانت او د ولس سره خیانت او ولس په عذابول ولس تنګول ولس ته حق نه ورکول دا ډېره لوی مسله ده لوی مسله ده نو الله دې اسانه کړي الله تعالی دې په ټولو مؤمنانو باندې اسانه تېره کړي ښه نو دا آدم علیه السلام جوړ شو چې آدم علیه السلام جوړ شو دا ابلیس سره د ملایکو په دې د آدم علیه السلام دا جسد جوړ دی خاکه جوړ دی روح پکې نشته نو وایي دا تاسو آدم هغه ابلیس ولې تاسو دا پېژنئ ملایکو ته هو وایي موږ ته خو پوره علم نشته وایي دا آدم علیه السلام دی دا به پیدا کېږي که چېرته ما تابع شو نو زه به یې قتل کړم او که ما نه غټ شو زه معمول سم په تعظیم باندې نو زه به یې معصیت وکړم دا خبره یې پټه زړه کې وساته ابلیس شیطان تاسو پوهېږئ نو دا خبره بیا وروسته راځي هغه به وایي وعلم آدم الاسماء وخذل الله تعالی علمه کې ضمیر راجع دی الله ته وخذل الله تعالی آدم علیه السلام ته الاسماء نمونه د اشیاء نمونه د مسمیات نمونه د اجناس نمونه د انواع كلها طول وخذل ثم عرضهم بیا الله پیش کړل دا مسمیات دا اشیاء علی الملائکه چې په ملائکو باندې امتحانا پیش کړل فقال ویل الله تعالی انبئوني تاسو موږ ته خبر راکئ باسماء هؤلاء په نومونو دغه اشیاء ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني یاست دلته یو خبره کوم نور زو خبره پکې نه کوم دلته چې آدم علیه السلام ته نومونه وښودل شو نومونه د اشیاو یا نومونه د مسمیاتو یا نومونه د اجناسو انواعو چې دا پلان دی دا پلان دی دا پلان دی دا وښودل شو آیا دا تعلیمان وښودل شول په اسم او په نوم باندې او کنه الله تعالی آدم علیه السلام ته استعداد قوت او استعداد یې ورکړ ته ورته وایي چې الله تعالی آدم علیه السلام ته استعداد ورکړ قوت د دې نومونو اشیاء یې ورکړ عین تعلیم نو تعلیم بالفعل نو تعلیم بالقوه استعداد قوت او طاقت د دې نومونو زده کولو الله ورکړ او دغه استعداد او طاقت خو ملایکو سره ځکه د امتحان او که ته دلته ښودنه یې وکوله آدم علیه السلام ته بالفعل او ملایکو ته نه و بیا خو بالفعل چې دلته وي هلته نه وي بیا خو امتحان نه شو او دا علمنا مراد نفس استعداد نفس تعلیم بالقوه نه بالفعل دا په هغه کې راځي قرآن کې بل ځای کې راغلی وعلم القرآن تعلم القرآن استعداد د قرآن مراد دی چې الله تعالی رحمان پاچا هغه ذات دی چې استعداد قوت د تعلیم د قرآن یې ورکړ هلته خدا نه مراد چې ټولو ته قرآن وښوده
چې ټولو ته قرآن بالفعل وخوړه بیا خو په دنیا کې یو کس به مامین و ټول به قرآن ایسته و چې هلته استعداد قوت بالقوت مراد دی دلته هم دا مراد دی نو بیا فقالوا ویل ملایکو سبحانک پاکی دی تعالی لا علم لنا نشته د علم موږ لره الا ما مگر هغه علم علمتنا چې تا راکړی موږ ته انک ته چې انت همدا ته العلیم ډېر کامله پوهې په نومونو دغه شو الحکیم او حکمت والی په دې اشیاو کې چې کوم حکم او کوم مصلحتونه پراته دي په هغه باندې پوهې قال ولي آدم یا آدم الله ولي آدم علیه السلام انبئهم خبر ورکړه دوی ته باسمائهم په نومونو د دغه اشیاو په نومونو د دغه اجناسو په نومونو د دغه انواعو په نومونو د دغه مسمیاتو فلما چې آدم علیه السلام خبر ورکړه دوی ته باسمائهم په اسماء د دغه اشیاو نو امتحان کې آدم علیه السلام کامیاب شو چې کامیاب شو نو الله ورته فرمایي قال ویل الله تعالی الم اقل لكم ایلو ویلو ما تاسو ته انی اعلم زه پوهېږم غیب السماوات په پټ اشیاو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم زه پوهېږم ما په هغه څه باندې تبدونه چې تاسو ښکاره کول تاسو ښکاره کول په هغه هم پوهم هغه دې چې څه ښکاره کول دا شی ښکاره کولو تجعلوا فيها من يفسد دې ښکاره کوم وما په هغه باندې پوهیم تکتمونه چې تاسو پټول هغه کوم شی پټو چې ابلیس ویلي و کنه دا پیدا کوي که ما نه لاندې و خو به زه به یې قتل کړم او که په ما اوچتو او ما باندې امر یې د تعظیم وشو زه به یې معصیت وکړم الله وایي په هغه هم زه پوهم چې تا په اړه کې څه تېرېدل اوس چې امتحان کې پاس شي هغې ته تقدیرنامه کول پکار دي تقدیرنامه ورکول پکار دي لکه چې موږ شاګردانو امتحان واخلو نو ته تقدیرنامه ورکو شهادتنامه ورکو انعام ورکو نو الله تعالی دې انعام ورکوي آدم علیه السلام انعام ورکوي وایي زیات کا وخت قلنا چې وویلې موږ للملائکة لپاره د ملایکو څه وویلې اسجدو چې تاسو سجده وکوئ لآدم په طرف د آدم علیه السلام په طرف د آدم علیه السلام دا کومه سجده مراده وه بعضو دا سجده هغه انحنا مراده وه نفس ټیټېدل د رکوع په شکل باندې دا په مسابقو کې جایزه وه او څوک چې نه هغه سجده حقیقي مراد و چې تندی په ځمکه کې و دا تعظیما په مسابقو کې جایز دې امت کې نه ده جایز او یا وایه دا تعظیما سجده وه تندی لګولو سجده الله ته وکړه قبله آدم علیه السلام قبله آدم علیه السلام لکه سجده اوس موږ الله ته کوو خو قبله موږ کعبه وي دې ته امر شو سجده به الله ته کوئ قبله به آدم علیه السلام وي ځکه لآدم دله معلومېږي چې په طرف د آدم علیه السلام فسجدو دې ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابلیس د ابلاس نه دی ابلاس نا امید نه وي دیم نا امید دی د الله تعالی د رحمت د ابلیس پلانوم خبلیس دی او د مور نومې تبلیس دی دا کتابونو لیکلي ابا هلکان د ابلیس چې انکار یې وکړ واستکبر او تکبر او لویي یې اعلان کړه تکبر او لویي یې وکړه تکبر او لویي یې وکړه وکانا او دی په علم د الله تعالی کې من الکافرین د کافرانو پخوا دا د کافرانو
او یا کان وصارا وګرځید من الکافرین د کافرانو. اوس ابلیس د ملائکو د جنس نه دی او بعض علماء د ملائکو د جنس نه دی نو الا ابلیس دا به بیا مستثنا متصل شي څوک چې نه د ملائکو د جنس نه دی بیا به استثنا منقطع شي خو په هر تقدیر لولو عبادت کړو په زرګونو کلو عبادت کړو خو ټول عبادت تاسو نسو په لویو تکبر باندې لویو تکبر ډېر بد شی دی او لوی تکبر څنګه وکړو وایي دا دې پیدا کړی دی د خاورې نه وخلقتني من النار او زه دې پیدا کړم د اور نه خاوره خو مزلله پرته وي اور خو به راخیځي او چې زه د اور نه پیدا کړم او اور قانون دا دی چې به راځي هغه چاته عاجزي نه کوي نو زه به هم چاته عاجزي نه کوم کتابونو لیکلي دي اول د دین مقابله کې قیاس باطله چې جوړ کړی هغه چا جوړ کړی ابلیس جوړ کړی دا قیاس یې جوړ کړی زه د اور نه یم اور چې دی پورته ځي او پورته سړی چاته ښکته کېږي نه اول چې د دین په مقابله کې قیاس کړی دی همدا شیطان ابلیس کړی دی وکانه من الکافرین دا مشو وقلنا من اوهلیا یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انت تو وزوجکا او بی بی دستا الجنت جنت کی جنت کے اسیگا وزوجکا دا آتب دے پا اسکن انت بانی اسکن کے خپل انتشتا که نشتے دا دویم انته ولی راوڑا دا لپار دی عطب ولی که چیتا دا دویم انته ضمیر منفصل نوی راوڑی باقا ضمیر متصل بانی عطب کریو نو دا عطب دی کلو پا جز بانی عطب دی کل پا جز ناروا دی نو ذکا دی ضمیر مرفو متصل تاکیدیو کو پا ضمیر مرفو منفصل بانی ورست پی عطب دا پناوی کیو قانون دی وزوجک الجنت او جنت او بیبی دستا په جنت کې کلا تاسو دواړه خورئ منها فیها په دې جنت کې رغدن فراخا حیث شئتما چیرته ستاسو خوښه وي چیرته تاسو خوښي خوراک کوئ ولا تقربا تاسو منځ کېږي تاسو دواړه منځ کېږي هذه الشجرة دغه ونې ته فتکونا که چېرته تاسو نږدې شوئ او د ونې نه م خوراک وکړو نو شئ به تاسې دواړه من الظالمین د زیاتي کوونکو نه داسې ترجمه وکړئ د زیاتي کوونکو نه به شئ ځکه فعل منهن هو تاسو کو فعل منهن هو په سبب باندې تاسو زیاتی کوونکي نشئ یو دوه خبرې کوو نور زو چې بالغ لږ باریکات بیانو او نکتې به بیانو یوه نکته دا دی دا یو آیات دوه آیاته پاتې یو نکته پکې دا دی چې آدم علیه السلام جنت ته تللی دا هغه جنت دی چې جنت حقیقي دی او دا هغه جنت دی چې جنت حقیقي دی چې هغه اوس هم موږ ستاسو د هغه ذکر او مذاکره کوو معتزله وایي چې نه په یمن کې یو باغ و یمن کې یو باغ و هلته تللی و دا د ځمکې جنت دی معتزله څه وایي وایي ولې وایي ځکه که جنت حقیقي مراد شي جنت کې څوک نه نوځي بیا وتل ترې نه کېږي
نو د آدم علیه السلام بی حوا ته وتی معلوم شو جنت حقیقي نه دی مراد دا باغ په یمن کې هغه مراد دی موږ چې نه جنت حقیقي مراد دی جنت حقیقي مراد دی او که ته وایې چې نه نوځي بیا وتل ته نه کېږي موږ دې جواب کو جواب دا دی چې دغه جنت ته د خپل د عمل په بدله کې نه نوځي بیا وتل ته نه کېږي او چې خپل د عمل په بدله نه غیر نه نوځي بیا وتل کېږي لکه چې هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ویني په جنت کې ننوتې د خپل د عمل د بدلې نه غیر په خوب کې ننوتې دی تربیت چې راووت اوس هم آدم علیه السلام د خپل د عمل د بدلې نه بغیر ننوتې نو وتل کېږي نو اول په جنت کې بیا راووت او دا راوتل دا د انبیاء علیه السلام د انبیاء علیه السلام سلسله به جاري کېدلو د په نسل کې به جناب راتللو دا هم لوی نعمت وروسته بیا جنت ته ځي بیا د عمل په مقابله کې ننوځي بیا به وتل نه وي دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده او دا د معتزله عقیده ده موږ وایو چې جنت حقیقي مراد باقي چې جنت نه آدم علیه السلام ووت په سبب د څه ووت چې هغه دوی منع شوي وو دې ونې نه ونه څه وه انځرو انګورو غنمو که هره ونه وه خو دې ونې نه دوی منع شوي وو او بیا شیطان دوی ته وسوسې واچولې او معقد کلامونه یې ذکر کړل حسن بصري رحمه الله لیکي و شیطان د جنت دروازې ته راغی چې راغی په ژړا یې شروع وکړه نو آدم علیه السلام بی حوا ولې څه چل باندې شوی وایي تاسو خو غټ نعمتو ته راغلي قریب چې ووځي بېرته وایي ولې ووځئ وایي وځئ نو وایي څه وکړو چې وطنو له بچ شو وایي دغه میوه وخورئ دغه بیا به تاسو همیشه درته ناست وي هېڅکله به وځئ نه او الله تعالی چې منې کړې هغه یو خاصه میوه ده دا بله میوه ده دا وخورئ وسوسې یې ور واچولې او قسمونه یې وخوړل تاکید کلام یې وکړ نو هغه وجې نه چې دی وخوړل نو آدم علیه السلام هغه دغه خوړل د آدم علیه السلام دا معصیت نه و دا معصیت نه دی زمونږ انبیا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دی الانبیاء کلهم معصومون ټول انبیا پاک دي عصمت والا دي ګناه نه کوي نه صغیره نه کبیره دغه د آدم علیه السلام دا خوراک دا معصیت نو نه کبیره نه صغیره دته لرزش وایي دته ښویېدل وایي ښویېدل لرزش په انبیاو کې راتلی شي معصیت مطلقا نشي راتلی دغه لرزش ښویېدل راغلل د دغه لرزش ښویېدلو په واسطه آدم علیه السلام د جنت نه تاسې پوهېږئ خبره باندې خو دا شیطان دروازه کې ځان یو ښه ناصح ښه خیرخواه ځان ورته فرض کړی و نو دې په خاطر باندې دا کار وکړو آدم علیه السلام ویلي کېدای شي د یو خاصه ونه وي مطلقي او نور اجناسو نه به نه وي د نورو انواعو نه به نه وي مراد نو په خپل اجتهاد وښویېده او لرزش راغی نو دی ووته د دې وجې نه کتابونو لیکلي که نه حدیث مبارکه څه لیکلي دي هغه دا لیکلي چې موسی علیه السلام آدم علیه السلام سره مناظره وکړه نو موسی علیه السلام ورته ویلې چې آدم علیه السلام تاسو وکړو موږ ته په جنت کې داخل ولو جنت نه دی ویستلو نو دا خو کار نه دی نو آدم علیه السلام وایي موسی علیه السلام بچی ټیک دی دا په ما تقدیرو دا ما باندې لیکل شوي دا د الله مقدرو چې زه به جنت ته ځم جنت نه به وځم ما په نسل کې سلسله د انبیا به راځي د جناب غوندې شخصیت ذات به راځي دا یو مقدر عمل او مقدر عمل هغه کې ما باندې څه تصریف او ګناه نشته
بعد کسب سما ادا کار کرے دې عمل کسب کرے خلق تقدیر جلال طرف نہ ہو خلق تقدیر جلال طرف نہ ہو کسب ما کو او په کسب کې به توبه وایستله توبه کې به ګناه معاف شول نو څه ملامت شو تقدیر جما ونه هغه مکلف سنو خلق جما ونه هغه مکلف نو کسب جما و لغزشن نو معصیتن هغه من توبه وایستله نو ما توبه الله قبول کړه نو ما اس په ما باندې هیڅ شی نشته دی نو جناب فرمایي چې میدان بیا چا وګټو آدم علیه السلام په مناظره کې وګټو تاسو پوهېږئ خبره باندې وشو فازلهما ګوره د دې آیات ته معلومېږي پس وښیو لرزش ورکړه دې دواړو ته ګوره معصیت نه دی ګورئ ښه معصیت نه دی انبیا ټول پاک دي فازلهما وښیو لرزش ورکړه دې دواړو ته چا لرزش ورکړه الشیطان دا پایل شو آنها لدغه ولې نه ویښویو د یو ولې پې وخوړله نو هغه یې وخوړله فاخرجهما هغه وباسل دا دواړه مما هغه ځای نه کانه چې و دا دواړه فيه په هغه ځایونو د نعمتونو کې چې هغه یې وخوړل د جنت هغه د جنت عادت بدل شو وقلنا من ویل آدم علیه السلام اهبطوا کوشي بعضکم بعض ستاسو لباس د بعض نور لپاره عدو عداوت به وي او نارګي به وي ولکم د ستاسو لپاره فی الارض پس مکه کې مستقر ځای د تقرر به وي ومتاع د پیدا اخیستلو ځای به وي الهین تر وخته پورې تر وخت د مرګ پورې تر وخت قیامت پورې چې آدم علیه السلام خلاف د مقدر نه دی کړی خلاف د خلق نه دی کړی مګر د چې کړی کسب یې کړی په کسب کې دا لرزش راغلی معصیت نه دی راغلی د کسب لرزش هم الله ورته معاف کړ فتلقى آدم پس ځکه آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا په الهام باندې الهامن کلمات یو څو کلمې فتاب علیه علی رجوع رحمت وکړه الله تعالی علیه په ده باندې توبه یې قبوله کړه هغه کلمات څه ربنا ظلمنا دا کلمات انه یقینا د الله تعالی چې هو التواب امدا توبه قبلونکي دی الرحیم امدا مهربان دی قلنا موږ وویلې تاکیدا هلته آدم علیه السلام ته دلته بیا یې وویلې چې تاسو د ستاسو په شا او د حبیبي هوا په سینه کې چې کوم اولاد دی هغه دې کوشي اهبطوا کوشي من هذه جنت جميعا ټول خدا خبره الله تعالی ته واخستله فإما یأتینکم پس هر وخت د اوقاتو چې راشي تاسو ته ضرور به ضرور چې راشي تاسو ته من د زما له طرف نه هدن هدایت والا عزیز چې کتاب دی فمن تبع چا چې تابعداري وکړه خدایا زما د هدایت چې کتاب دی پیغمبر دی فلا خوف علیهم نه به وي په هغه باندې ویره ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن نه به په جنت کې ویره وي نه به په هغه اعمالو غمجن کېږي چې په دنیا کې کړي والذین کفروا هغه کسان چې کافران شوي دي وکذبوا نسبت یې دروغ کړی دی بآیاتنا آیتونو زموږ ته اولئک اصحاب النار دوی به ملګري دي اور وي هم دوی فیها په دې اور کې خالدون همیشه به دا چې پورې ما خلاصه ته بیان کړې وه درود شریف وایه اللهم صل علی محمد